ملګرو موږ خپلواک پښتونستان غورځنګ نه طرفه راغلي یو. خپلواک پښتونستان غورځنګ یو آزاد تحریک دی، و پښتون کې سیاسي پارټي نه ده، بلکې د آګاهۍ جرګې او پاڅون په لار په پښتنه خاوره د پښتو او پښتون اولنی حق ثابت لیدل غواړي. زه یو خبره ټولو نه بیا وضاحت کول غواړم. خپلواک پښتونستان غورځنګ تاسو نه ووټ نه غواړي، نه خامخا مالي مرسته غواړي، بلکې خپلواک پښتونستان غورځنګ د پښتنې خاورې په ټولو سرکاري نوکرو او چوکو اولنی حق ستاسو د پښتنو جوګه ځوانانو ثابت لیدل غواړي. که تاسو غور وکئ د دنیا چې کوم ترقي یافته ملک یا کام ته لاړ شي، وګورئ د هغوی په خاوره د هغوی په سرکاري نوکرو او چوکو اولنی حق د هغوی د جوګه ځوانانو. نن زموږ بچي تاسو محنتونه کوئ، خپلو بچو باندې خپلو وروڼو باندې ښه سبق ووایي، ښه ډګریانې واخلي، خو هغوی ته روزګارونه نه وي. کله یو MNA ته مینه کوي، کله MPA ته مینه کوي، ووټونه پرې ورکوي، خو هغه بېروزګاره وي. څوک دوکان دغه کوي اچوي، څوک چې کوم دی ریډي چلی ګاډي چلی، کنډکټران وي، څوک څه کوي څوک څه کوي، خو هغه ته اولنی حق نه میلاوي. دا ولې؟ ځکه چې موږ نه یو خبردار، نه مو هغه خبر کړی او نه موږ خبر وو. ټیک ده، اوس موږ راوتي یو خپلواک پښتونستان غورځنګ همدې لپاره چې دا خلک خبر کړو د خپل اولني حق نه، چې زموږ د راروان نسل محرومه پاتې نه شي. د هغې په حق باندې بل غاصب دی، اغیار پرې غاصب دي. همدې لپاره راوتي یو بل خپلواک پښتونستان غورځنګ په پښتنه خاوره پښتنو ماشومانو ته په پښتو ژبه کې زده کړه کول غواړي، چې دا د دې یو نړیوال یعنی عالمي دستور مطابق یو حق دی، بنیادي او لازمي حق دی. تاسو که یو ملک کوم ملک ته لاړئ، جاپان ته لاړئ، روس ته لاړئ، جرمني ته لاړئ، چې کوم ترقي یافته ملک ته لاړئ یا کوم جایزه مو واخیسته چې د ولې ترقي کړې ده، د هغوی ستاسو د بنیادي حقوقو دپاره راغلي. تاسو ته خواست کوم چې راپاسئ، خپلواک پښتونستان غورځنګ سره ملګرتیا وکړئ د خپل اولني حق دپاره، خپلې خاورې دپاره، خپلو بچو دپاره. ما تاسو ته وختي وویل چې موږ تاسو نه ووټ نه غواړو، موږ تاسو نه خامخا مالي مرسته نه غواړو، صرف ستاسو او هغه بنیادي حقوقو دپاره راوتي. خپلواک پښتونستان غورځنګ ستاسو بنیادي حقوقو دپاره راوتی. د دې په مقاصدو ځان پوهه کوئ. که ستاسو زړه ته زموږ دا خبرې وشوي وي، زموږ دا کاغذونه واخلئ، دا ملګری به درکړي، زموږ نمبر یې واخلئ، موږ ته نمبر یې راکئ. که غواړئ چې ستاسو دا زموږ دا پیغام ستاسو کشرانو ته ورسوو، ستاسو ملګرو ته ورسوو، نو موږ سره رابطه وکړئ. موږ تاسو چې کوم ځای وایئ موږ به هغه ځای ته درځو، چې کوم ځای ته موږ نشو تللی ستاسو به دا موږ سره مرسته وي چې هغه ځای ته زموږ دا پیغام ورسوئ. او که نور سم نشئ کولی، دعا راته وکړئ چې الله تعالی موږ په دې خپل نیک مقصد کې کامیاب کړي او د پښتنو د اولني او بنیادي حقوق ترلاسه کړو.